دا یو ورور سوال کړی دی او دا ډېر فایدهمند سوال دی چې موږ دا مسله اورېدلې ده چې اودس کې به هر اندام 3 پیرې وینځي خو که څوک دا 4 پیرې وینځي نو دې دله سره د اودس چاردام باطلېږي که نه ځکه چې هلته حدیث کې دا هم راغلي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې څوک یو داسې کار وکړي چې زموږ پې امر نه وي نو هغه کار مردود دی نو د دې د لاسه به د اودس پوره باطلېږي که نه الجواب سنت طریقه دا ده او غوره طریقه په اودس چاردام کې دا ده چې هر اندام 3 پیرې وینځلی شي او جایز دا دي چې سړی یو پیر ټول اندامونه وینځي 2 پیرې یا ګډوډ داسې چې بعض اندامونه 1 پیر بعض 2 پیرې بعض 3 پیرې دا هم ثابت دي د رسول صلی الله علیه وسلم نو جایز دا ټول دي او ګوره 3 پیرې دي او 3 نه زیات نشتي او حدیث کې داسې راځي امام ابو داود رحمه الله راوړی دی چې یو بانډچي د رسول صلی الله علیه وسلم خواله راغی یسأله عن الوضوء دې بانډچي تپوس کو د اودس چاردام په باره کې چې یا رسول الله د اودس چاردام طریقه څنګه فاراه الوضوء 3 رسول صلی الله علیه وسلم د هغه په مخ کې اودس چاردام وکړو او هر اندام 3 پیرې وینځو بیا ورته ووایي هکذا الوضوء اودس چاردام داسې کېږي ګوره یاد یې کړه فمن زاد على هذا نو چا چې د دې نه زیاتې وکړو زیاتې دا چې 4م ته واوړېدې 5م ته د 3 نه چې بره شو تا زیاتې وکړو که هغه 4 دی 5 دی که 6 دی که هر څو فمن زاد على هذا نو چا چې د دې نه زیادت وکړو فقد اساء وتعدى وظلم ګوره فقد اساء وتعدى وظلم نو د غلط کار وکړو د پولو نه واوړېدو ظلم یې وکړو معمولی کار یې نه دی کړی غلط کار یې وکړو د الله د پولو نه واوړېدو او ظلم یې وکړو نو د 3 پیرو نه زیات به نه وینځي او دا په اسراف کې هم راځي او رسول صلی الله علیه وسلم هغه مشهور حدیث دی چې ته په اوبو کې اسراف نه کوې اگر که ته په یو وله کې لګیا اودس کې اگر که ته په یو نهر کې لګیا اودس کې ته به دا نه یې چېرې دا خو وله ده دا خو روانې اوبه دي نه زیاتې به نه کړي په دې باب کې زیاتې کول هغه په 2 قسمه دي چې دا مسله موږ ته پوره واضح شي یو زیاتې دا دی چې یو اندام ته 3 پیرې وینځي دا به هله صحیح چې کله په دې اندام باندې داسې څه لګېدلي چې تا هغه صفا کوې او په هغې کې اوبو ته ضرورت راځي بیا څه حرج نشي بیا خدای معذوره شو خو چې کله عذر نه یو ته لګیا 3 پیرونه زیات وینځي دا زیاتی کوي ته ظلم کوي ورسره دې کې زیاتی یو دا دی چې اوبه ډېرې استعمال کړي 3 پیرې وینځي خو اوبو کې اسراف کېږي او خصوصا دا پخوا چې به چا اودس چاردام کو غسل کو هغه به د بالټي نه یا څه د لوښي نه به اوبه راغستې په هغې کې دومره اسراف نشو کېدی نن سبا دا ټوټۍ لګېدلي دا پیپونه راغلي به دا اوبه شته ټکې دا یو نیم داسې شته ټکې شړار داسې جوړي د الله نه یره پکار ده اسراف به نه کوې د اوبو په استعمال کې دومره ګوره استعمالوه څه به چې تا ضرورت راځي لږ یې کولاو که معمولی کولاو کې چې ستا کار پې روان او دا چې تا سمې بهیږي او بیا چې کله سړی د وسوسو بیمار شي او دا یو خبره یاده کوي کم سړی چې اودس چاردام کې او غسل کې د اوبو استعمال ډېر کوي او هر اندام 3 پیرې وینځي دی د وسوسو بیمارېږي او دا کار اکثر کوي هغه خلک چې د وسوسو بیماره وي بعض زموږ خوا ته به خپله راغلي چې هغه د 10 پیرو نه زیات اودس چاردام کوي غسل څو پیرې کوي چې روزي بې زړه کي چېرې دا به شوي که نه به شي دې ته بیمار وي دې ته ذهني بیمار وي او چې دا خبره مو نه دروله که نه نو د دې سړي اکثر آخرنی انجام هغه دی چې دی لیونی کېږي دا خبرې سړی لیونی کوي
الله رب العزت موږ ته اسانتیا جوړه کړې ده، دی وایي نه. نو چې راوځي دا کپړې به یې داسې لمدې کړي دا جامې چې ته وایې چې دغه څه ګلم بل ده اوبه یې په ځان دقې شان واړولې. لیدلي به یې تاسو دا بعض دا زیاتې او د ځان سره ظلم دی، د ځان سره هم ظلم دی، سړی وهمي شي. خو راځو ضرور دې مسلې له چې که څوک څلور پیري او اندام ووینځي نو اودس یې باطلېږي او که نه. په دې باندې ګوره په دې مسله کې اختلاف نشتی چې د دریو نه زیات پیري اندام انزل دا مکروه دي، او بعضو علماو دا ویلي چې کیدی شي ګناهګار شي، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د ظلم وکړو زیاتې وکړو، نو چې ظلم او زیاتې وکړو نو کیدی شي ګناهګار شي. خو دومره ده چې د دې سره اودس ټول نه باطلېږي. یو سړی د څلورو پیري ټول اندامونه وینځل، څلور پیري، بیا یې تپوس وکړو نو موږ وایو چې دا څلورم پیر ته ظلم او زیاتې کړی، ناروا کار دې کړی دی، هر چې اودس دی نو اودس صحیح دی. اوس که څوک موږ ته دغه حدیث ووایي کوم چې دی ورور ووایي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې چا زموږ په دین کې داسې کار وکړو فهو رد، چې زموږ په امر نه هغه مردود دی، نو ته خو هم نوی کار وکړو که نه. نو څنګه ته دا وایي چې دا اودس چاردام صحیح دی؟ نو موږ وایو موږ د حدیث مطابق خبره کوو. مردود هغه شی دی چې هغه زیات دی او دلته دا څلورم پیر زیات دی، نو کوم یو پکې رد شو؟ دا څلورم. هغه درې چې دی خو صحیح دی که نه؟ درې پیري چې دا اندامونه انځلي دي هغه صحیح دي، خو دا یو چې کوم د څلورم زیات کړی دی دا مردود دی. نو د دې دلاسه موږ داسې نه شو ویلی چې د ټول اودس چاردام باطل شو، اودس چاردام یې صحیح دی. بیا دا مسله یاده که څوک چې د دریو نه زیاتوي نو هغه یا خو قصدن عمدن دا کار کوي، او قصدن عمدن چې کوي نو دی یو مکروه کار کوي، یو بد کار کوي. او چې د چا نه یېري په ده خو بلکل څه نشته. یو سړی جاهل دی په ده هم څه نشته، یا مسله ورته نه ده معلومه، او یا د وسوسو بیمار دی. علما وایي دا د وسوسو بیمار نه، الله یې موږ ټول ساتي. دته ویلی کېږي المغلوب على عقله، یعنی د ده عقل، د ده سوچ، د ده فکر د ده په اختیار کې نه دی. دی به چې عقل دته څه وي معمولي سوچ د ده زړه ته راشي دی حقه خبره به نو دی بیمار دی. په کار دا دی چې دی د دې وسوسو نه ځان بچ کړي. او ما تاسو ته دا خبره وکړه که ما لیدلي، ما په خپل لیدلي، په الله مې د قسم چې ته یې وینې سړی وایي چې بس دا لیونی دی. دا وسوسې او دا سوچونه دا زیات شوي دي نن سبا ډېر. وختي ماښام یو ملګری ما سره ملاو شو وایي چې ملک کې هم دا د ټینشن مسلې ډېرې شوي دي، او بل یو کس دی د هغه دماغي حالات خراب شو، د هغې نه مخکې بل کس و د هغه دماغي حالات خراب شو. نو د دې ډېرې وجې دي چې ولې نن سبا دا قصې ډېرې راځي. یو وجه چې هغې ته زموږ د ټولو سوچ دی، هغه ټولو ته معلومه ده، هغه دا چې کله اقتصادي حالت د انسان کمزوري شي که او په ژوند کې ورته مسلې ډېرې راشي نو دی وهمي کېږي. ورسره دویمه وجه متصل د هغې ته موږ سوچ نه کوو، او دا په هغه چا باندې دا حالات راځي چې د الله د دین نه لري. دې نقطې ته موږ سوچ نه کوو، ځکه کوم سړی چې دیندار او الله ته نږدې که نه، که ده ته هر قسمه مسله راشي د ده دا ایمان دی چې دا الله زما په تقدیر کې لیکلي دي، زه به صبر کوم، بله څه لار نشته. دغه شان دی دا وایي که دا مصیبت راغلی دی نور الله ډېر نعمتونه راکړي دي، په هغې سره یې پام بدل شي. صحیح ده ته دا مسله راله، خو دې مسله کې دومره سوچ نه کوي. اخر د ده سوچ کمې خبرې واړو، هغه دې واړو چې دی وایي که دا یوه مسله ماته شتي نو الله خو بې شماره نعمتونه هم راکړي دي. هغه نعمتونو ته سوچ کول د ده سوچ بدل کړي د دې غم او مصیبت نه. وګوره ولې د دې کافرانو په ملکونو کې خودکشیانې ډېرې کېږي، خلک ځان وژني؟
بلکې باقاعده مشین یې اوس راویستی دی د کپسول ګولۍ چې کومه د دې په شان مشین یې راویستی دی چې څوک ځان وجل غواړي به یې کې دننه کښېنه پیسې ورکړه ته عمر کېږي باقاعده دا یقیني خبره ما بخپله کتلې دا که ویډیو هغه پروګرام هر څه مې کتلي افتتاح یې بیا د یو بوډا نه وکړه چې هغه راغلی هغه پکې کېناستو په دې کې فایده دا دی چې په مرګ کې سړي ته اساني تکلیف نه وي څنګه پکې کښېني او هغو پې بټن ووایي بس یو څو سیکنډ او ساه د سړي نه وځي حالانکې هغه خلکو سره دنیا ډېره پراخه ده ترقي هغوی ډېره کړې ده په دنیا کې د مسلمانانو نه مخکې دې کې شک نشته ولې دوی ته ضرورت راغی چې دوی مشین جوړوي د مرګ دپاره او ځانونه وجني په مخه وجه دا دی چې دوی سره دین نشته نو په مسلمانانو کې چې کوم سړی بېدینه یي که نه نو په هغه باندې دا قسمه کیسې ډېر اثر کوي زه دا نه یم چې په دینداره سړي اثر نه کوي دا خو لازم انسان دی کمزوری دی خو په دینداره سړي باندې دومره اثر نه کوي چې لیونی کړي په دینداره سړي دومره اثر نه کوي چې دی پکې د خپل رب هیر کړي او پیغمبر هیر کړي او دین هیر کړي او هر څه هیر کړي داسې اثر په دینداره سړي باندې نه کوي نور خو انسان دی لازم د ټینشن د غم د مصیبت د سوچ او فکر دا خو پیغمبرانو ته هم راغلی دا خو صحابه کرامو ته هم راغلی خو د مسلمان د ټینشن او سوچ او فکر د دینداره مسلمان دا په حدودو کې دننه ځان لیونی کوي نه او ته به څه وکړي که ځان لیونی کوي زه تاسو نه سوال کوم څه به وکړي څه به وکړي مسله به کمه شي مسله دې ښه ډېره کړه ځکه که تا ډېر ټینشن نه کولی او دماغي حالات ته برابر وې بدن به دې برابر وې نو څه نه څه حل به دې د الله په توفیق سره دې مسلې له راویستی خو چې سهار ماښام سوچونه کې ورسره نشي تماشې شروع کړي بیا ورسره غزلې او ټپې اوري ته به د دې مسلې څه حل راوباسي ما ته دا ووایه څه حل شتي حل د دې دا دی چې تا اول الله ته رجوع کړي دویم ځان مضبوط کړي د الله په توفیق سره چې دا مسلې د خو هر چا ته ژوند کې راځي نو دا دوه غټې وجې دي وجې نور هم ډېرې او زما موضوع دا نه ده ولې نن سبا خلکو ته ذهني ټینشن ډېر شوی دی تر دې چې بعض خلک لیونیان شو د هغې یو وجه اقتصادي کمزورتیا اقتصادي حالات چې کله ګډوډ شي دا ډېره ګرانې چې سړی کور ته راننوځي که نه او د دې نه قسمه قسم مطالبات وشي د بچو د ښځې د مور پلار او د سره جیب کې څه نه وي دا ډېر ګران حال وي چا باندې چې دا حالات رب العالمین به ورته اسانه کړي او چاله چې الله نعمتونه پراخه ورکړي هغه دا قسمه کیسې نشي محسوسولی هغه وایي دې کیسې دي خو جیب ته لاس که وورېږه دا خو ته دې سوې خو دا څومره ګرانې څومره تکلیف وي د هغه کس ته پته چې هغه خپل بچی ویني او د هغه بچي ارمانونه دي او دا ارمانونه یې دی ونه پوره کولی نه شي د خپله ښځه ویني دی مور پلار ویني او د هغوی ارمانونه یې دی پوره کولی وله نه شي دا ډېره لویه سخته نو چې کله بیا دینداري ورسره نه وي نو دا سخته سړی ذهني بیمار کړي اخر ته لیونی جوړ شي وګوره دا سختې مصیبتونه په ټولو باندې راځي زه بار بار تاسو ته دا خبره کوم موږ کې په هر چا باندې څه نه څه مسله شتي هر چا ته هغه تا سره چې میلاو شي که نه او د خندا شیني نو زموږ دا خلک څه وایي پښتانه حالات وي که څه برابر دي په زړه یې غم نشته ته ترې څه خبرې کیدای شي هم په دې خندا کې دې غمونه پټوي او بل دا چې ولې ته څه الله مقرر کړی دې دپاره چې تا ته به خلک خپل غمونه بیانوي بله هغه دینداره سړی دی مسلمان سړی دی په خپل رب ایمان او یقین مضبوط دی ورته پته ده چې په دې خندا سره په دې مسکا سره په دې شکر سره په دې د الله بندګۍ سره زما دا غم کمیږي نو ستا ته کیلو تا ته ووایي چې وروره ما ته دا غم دی ته به څه وکړي کیدای شي ته الټه په ده پورې مسخرې شروع کړي په دې غمونو پورې خاندي ځکه ګوره هر وخت د الله شکر ادا کوه او داسې شکر د الله ادا کوه که نه داسې ژوند تېروه چې کتونکی دې ویني هغه وایي چې دی څه موړ دی
مکو د شکوي شکایتونه چاته الا دا چې یو ځای راغی یو مسله راغله ته چاته خپله خبره کې جدا مسله ده نور عام چاته شکوي شکایتونه مه کوه او بیا درته د زړه خبرو که زه په خپل هم پښتون یم الحمدلله پښتنو ته خو یې بالکل مه کوه ځکه چې هلته ملک کې خصوصا ملک کې د مقابلې یو فضا جوړه ده تعلم دی که نه دی هلته ټوله مقابلې زه له دنه مخکې شوی دی له دنه مخکې شوی هغه له دنه مخکې شوی نو په داسې حالاتو کې چې ته به بیا چاته دا ووایې چې یاره ماته دا مسله ده نو بعض به پکې داسې بعض ټول نه یادوم بعض به پکې داسې چې په دې به خوشحاله شي که نه زما دا خبره غلطه ده ټوله یو مقابله روانه ده هر وخت د الله شکر ادا کوئ هر وخت الحمدلله وایي او مصیبتونه غمونه د هر وخت نه وي یو وخت به داسې راشي چې د هر څه به الله رب العزت دا به ختم کړي الله رب العزت دې زموږ هر قسمه غم او مصیبت ختم کړي الله رب العزت دې د دنیا او د آخرت د سختو نه موږ وساتي